The technology tech او تاریخي ویډیوز لپاره زموږ د یوټیوب چینل تاریخ ټیکنیکل سبسکرایب کړئ او سره په څنګ د ګنټۍ بټن هم ووهئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو ایله لرم چې تاسو به ټول جوړ او روغ یاستو. راځو د ویډیو د شروع کېدا فتره. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو ته دا شیم چې په PicsArt کې به موږ د تصویرونو بیګراوند څنګه ډیلیټو او څنګه به ختمو. موږ به د PicsArt په ذریعه باندې د تصویر بیګراوند ټول ختمو. دا رقم د به ختمو چې باید تاسو سره PicsArt او تصویر بیګراوند تاسو ټوټل ختمولای شئ ان شاء الله. مشکل نه ده، آسان کار ده، ډېر آسان کار ده. موږ به اول لواره پلی سټور ته ولاړ. د پلی سټور به موږ PicsArt را ډاونلوډ کړو. PicsArt چې موږ را ډاونلوډ کړو. او دوستانو له ما سره PicsArt په موبایل کې موجوده ده. او را به سو موږ به PicsArt خلاص کړو. PicsArt چې سټیم موږ خلاص کړو نو موږ به یو تصویر سلیکټ کړو. چې کوم تصویر موږ بیګراوند ختمو نو هغه تصویر موږ سلیکټ کړو. نو موږ به اول لواره راسو ډرا ته سرالو ډرا به سلیکټ کړو. چې ډرا مې سلیکټ کړه تر ټوله به ولاړ سو لاست ته ولاړو اخر ته. په اخر کې به موږ راسو اول بر دا لایر نه دا لایر به کته کړو. لایر چې مې کته کړو تاسو به راسئ په تصویر به کلیک وکړئ. په تصویر چې تاسو سټیم کلیک وکړئ بیرته به راسئ په لاست په اخر به بیرته کلیک وکړئ. په هغه سیم کلیک وکړو تاسو راسئ په ایریزر په ربړ سټیم ربړ باندې کلیک وکړو. تاسو به راسئ دلته دا درې نشانونه وینئ په دا به کلیک وکړئ. په دا سیم کلیک وکړو دا به تاسو کې 95 سکو سیټ کوم دا زوم بلست وینئ دا به هم سلیکټ وي. دا سیم سیټ کو نو به تاسو راسئ ویډیو به شروع کړئ. ډېره به زوم کړئ نو بیا تاسو کې به شی هم نه خرابېږي. اوس وګورئ ما تصویر ټوله هم بیګراوند ورصفا کړو. دا یو لاس ځای پاتې ده اخري ځای وینئ. دا ما ډېر بې زومایه بیا به تا ته هر تصویر هره پته درکوي. مثال په طور پر تصویر یو ځای خرابېږي نه خرابېږي. چې دا تاسې ډېر زوم کړو انشاءالله بیا د تاسې تصویر بالکل خرابېږي نه. بیګراوند هم ټوله صفا کېږي. بیا تاسې تصویر هم د سپول چې ښایسته صفا راوځي. په کم ټایم صفا تصویر راووت بیا هغه په بیګراوند یو بیګراوند ته ورته چې دی انشاءالله په هغه په بیګراوند هم نه خرابېږي. وګورئ دوستانو انشاءالله تصویر ټوله صفا سو او بیګراوند هم صفا سو. تصویر دا پاس سو او بیا به تاسې څنګه سیوئ دلته دا وینئ دا ټیک نشان چې ده دا باندې په دې باندې بیا نه سیوئ. بیا دې تاسې بیګراوند هم دا بیګراوند سره ځي. که تاسې په دې سیو کړو بیګراوند بیرته خرابېږي. بیرته دغه تصویر په دغه تصویر کې به دغه بیګراوند هم زرغون به هم نه وي. تاسې به راسئ دا درې ټکي وینئ دا درې ټکي باندې نشان ووایي. دا درې ټکي باندې دا درې ټکي هم سلیکټ کړو. دا سیو ایمیج به وایي. سیو ایمیج چې تا کم ټایم وو بیا دا له تصویر سره بیګراوند بالکل نه راځي. دا تصویر به خالي پاتې شي. تصویر کم ټایم پاتې شو بیا دلته تصویر اخیستی شي په بل بیګراوند کې هم چینجوی شي. په بل بیګراوند سره هم راوستی شي. تصویر به خالي سیو ایمیج به وایي. سیو ایمیج چې ما وو کم ټایم تصویر چې سیو اوس زه تاسې تصویر در ګورم تصویر څنګه سیو شوی ده او بیګراوند سره شته نشته. بیا یې په بل بیګراوند سره هم ته دا تصویر راوستی شي. په هغه تصویر باندې بالکل کښېښوی شي. هلته په هغه تصویر په هغه بیګراوند سره ته کښېښوی شي دا تصویر او دا بیګراوند خو د ډیلیټ شو. بالکل اوس د تصویر بیګراوند هم ډیلیټ شو. او تاسې او دوستانو د نن ویډیو تر دې مهاله وه چې ستاسو به خوښه سوې وي او د لارو زیاتو په اړه پورې زما چینل تاسې سبسکرایب کړئ او ورسره د لایکن بټن هم دباو کړئ او چینل لایک او شیر کړئ. د بلې ویډیو دپاره مې په لوی الله سپارل یاست. د الله په امان.